بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ورډ ته هوم ټب کې پرګراف برخه کې لږ کار پاتې بیا پسې مخ ته ځو. وګورئ کله دا ورپوزیشن بټن تاسو سره پریس کې دلته کې څه کمانډ تاسو سره راشي. اول دلته کې دی الاینمنت، بیا آوټلاین لیولز دی، بیا پسې ډایریکشن دی، جنرال برخه ته راځم. که چیرې دلته کې زه راشم او داسې دلته څه لیکل زه داسې وکړم او دا داسې انټر کما، دا باقي پرګراف به دې نه پاک کو. زه غواړم د دې پرګراف څه سیټینګ وکړم. تاسو پرګراف ته راشئ نو دا انډینشن دی، دا انډینشن تاسو دلته ویل لیفټ رائټ داسې تکراري کمانډز دي. سنټر پوزیشن ماته ویسا نو لیکل تاسو سنټر پوزیشن ته ټول ویوړه. رائټ طرف ته ماته راوله، رائټ طرف ته تاسو سره راشي. وګورئ رائټ حصے ته ماته راوله نو دا لیکل دی رائټ طرف ته تاسو سره راغله. الاینمنت دی تاسو مخ ته دا ویلې دی. بیا جسټیفای کراته داسې ترتیبي کا جسټیفیکیشن در سره وشي. زه غواړم چې جسټیفای دي شي، خو اول غواړم چې لیفټ ته دې راشي ښي طرف ته او بیا دلته کې ما سره جسټیفای کا. مطلب دغه کله چې تاسو یو څو پرګراف ولیکئ نو پرګراف خو ډایرکټ تاسو سره څه جسټیفای نه وي، جسټیفیکیشن یې نه وي، ترتیب یې نه برابر، څه حصې داسې دلته وتلي وي څه داسې. زه غواړم دا جسټیفای کړم، پرګراف ته راشي پسې داسې او جسټیفای باندې کلیک کړئ، هغه به تاسو سره جسټیفای شي. بیا که پرګراف ته تاسو راشي دلته جسټیفای لو لږ زره جسټیفای کم د ټولو ضعیفه اندازه جسټیفیکیشن ماته وکړه. او بیا د دې نه وروسته کې زه غواړم چې نه جسټیفای میډیم شکل کې ماته وکړه نو متوسط حد کې بیا دومره جسټیفیکیشن تاسو سره وشي. او که چیرې تاسو غواړئ چې نه فول جسټیفای دي شي نو های جسټیفیکیشن دې نه کارولی شئ. نو دا کمانډونه تاسو دلته ویلې دي، ګورئ جسټیفای لو میډیم های. شارټکټ کنټرول جے لږ زره جسټیفیکیشن تاسو سره وشي. فول جسټیفیکیشن چې غواړئ کنټرول شیفټ جے دا شارټکټ دی تاسو سره. له دې نه وروسته کې د لیکلو ډایریکشن یعنی کله چې موږ لیکل کوو دې نه وروسته اوس خو د لیفټ نه رائټ طرف ته کیږي، رائټ نه لیفټ طرف ته، ښي نه چپ طرف ته. زه غواړم چې دا لیکل د چینج هم شي او چې کله دې ځای کې زه انټر پریس کوم لیکل د هماغه طرف نه ما سره څه شي سټارټ دي شي. نو ډایریکشن د لیکلو مکمل تاسو سره کوم طرف نشي، رائټ ټو لیفټ غواړئ یا لیفټ ټو رائټ غواړئ. لکه تاسو پښتو عربیک ورژنز وغیره لیکئ نو بیا هغه رائټ نه لیکئ، او چې د انګلیش لیکئ هغه لیفټ طرف نه تاسو لیکئ. کوم طرف نه؟ لیفټ طرف نه. د دې نه وروسته کې انډینشن دی. انډینشن آلریډي تاسو ویلې دی خو دلته بیا هم موږ سره راغلی دی. وګورئ دې کې دا بټن چې دی تاسو انډینشن کوي، مطلب دا ټیکس لږ لږ دې طرف ته وړي، داسې دې طرف ته پسې داسې راټول کا. صحیح ده؟ هغه یو حصه تاسو سره خالی شي او لږ دې خوا راوله ما سره الاینمنټ هم دې طرف نه واخلئ. نو دا انډینشن تاسو دې ځای هم کولی شئ. او که غواړئ چې څومره پرګراف تاسو سره انتخاب وي عمومي ټول ته انډینشن وکړئ نو دې ځای نه هم تاسو کولی شئ. بیفور ټیکس د لیکلو نه مخکې ځای راته خالي کا، افټر ټیکس د لیکلو نه وروسته ځای خالي کا. ګورئ بیفور ټیکس لیکلو نه مخکې حصه خالي کا، لیکلو نه وروسته حصه ماته څه کا خالي کا داسې. نو اوس هغه وروسته د لیکلو نه چې کوم شاته راځي هغه حصه تاسو څه کي خالي کي. نو انډینشن باندې خو پوهېدلی. بیا انډینشن تاسو دلته ګورئ فرست لاین د هر یو پرګراف اول لاین ته یو ټپ فاصله ورکړه، دې ته امریکن سټایل ویلی شي. وګورئ که دلته تاسو داسې یو څو پرګراف ولیکئ کنټرول ای او کنټرول جے جسټیفای کوئ نو امریکن بکس کې داسې وي چې د هر یو پرګراف دغه اول لیټر چې دی نیم انچ په اندازه یا یو ټپ په اندازه باندې لږ مخ ته تللی وي، ډیزاین لپاره استعمالیږي دا. نو تاسو فرست لاین اول لاین لږ لږ داسې مخ ته وي، هسې ډیزاین لپاره وي. که د دې برعکس تاسو غواړئ نو بیا به دلته هینګینګ تاسو واخلئ، څه به واخلئ هینګینګ او داسې به وکیږي. نو اوس به هغه اول لاین خپل ځای کې پاتې وي، دا نور لاینونه به نیم انچ مخکې لاړ شي. دا یو دی که نه او دا د یو نیمایي دی او د دې ځای نه سټارټ دی ستاسو رولر خطکش
دې پورې 1 انچ کېږي نیمایي انچ تاسو سره څه شو هلته فاصله رامنځته شو خالیګاه تاسو سره رامنځته شوه د دې نه وروسته کې وګورئ دې باندې به تاسو انشاءالله پوه شوي پرسنټیج مطابق هم کولی شئ داسې 1 انچ که 2 انچه بس دې ځینه تاسو هغه فاصله ورته سیټ کولی شئ 2 انچه یې مخته وي څه وکړئ کې بس تاسو لاړ شي له دې نه وروسته میرر انډنټ دا د بوکس یا کتابونو لپاره وي وګورئ که چیرې زه کنټرول سی همدغه ټکس راواخلم او لاندې لږ زره پیسټ کړم تر څو دا لیکل ما سره یو څو صفحو کې شي نو فلحال څو صفحې شوې 3 صفحې شوې ما سره زه غواړم چې دا لیکل د کتاب شکل کې همدلته وګورم چې کتاب کې څنګه معلومیږي لکه تاسو چې کتابونه پرنټوئ کله نو دلته کې به تاسو اول میرر انډنټ واخلئ دا به داسې وکې او بیا به ویو ته راشئ ویو کې به مولټیپل پیجز واخلئ څه به تاسو واخلئ مولټیپل پیجز نو د کتاب دا سټایل وي چې دا صفحې ورسره خوا په خوا ښودلی کېږي دلته او دلته بیا کتاب چې دی یا بوکس چې کله تاسو هغه وره کې پرنټوئ انساید آوټساید لري څه مطلب لري انساید دا کتاب داسې تاسو کولاو کې که نه دې طرف ته خالیګی چې وي بهر طرف ته هغې ته آوټساید ویل کېږي چې کوم داخل طرف ته سټیکر چې شوی وي سټیبلره هغې ته انساید ویل کېږي هغې ته څه ویل کېږي انساید نو چې کله تاسو د بوک یا کتابونه پرنټوئ د انساید آوټساید لپاره غواړئ چې خالیګاه لږ زیاته کوي یا کمه کوي نو بیا به چېرته پسې راشئ میرر انډنټ به واخلئ دې ځای نه تاسو به وګورئ دا کمانډ بیفور ټکس او افټر ټکس په ځای باندې څه ته چینج شي انساید آوټساید ته به چینج شي انساید طرف ته خالیګاه زیاته که داسې اوکې کوئ نو هغه انساید ته خالیګاه زیاته شي خو په کار دی کې دا وي چې تاسو ټکس لږ زره انتخاب کوئ بیا میرر واخلئ او دې ځای نه دا داسې لږ زره زیاته کوئ او هغې نه وروسته کې تاسو اوکې کوئ نو وګورئ انساید د کتاب داخل طرف ته خالیګۍ تاسو څه کړه زیاتې کړه آوټساید نه تاسو کله کله غواړئ اوس وګورئ که چیرې تاسو سره پښتو پرژن عربیک لیکل وي نو هغه خو د ښي طرف نه شروع کیږي هلته چې کله تاسو سټیبلر یا هغه سټیکر چې لګوئ دې دلته ولګولی شي دلته ولګولی شي او دلته نو ځکه موږ غواړو چې دغه ځای لږ خالي وي د ټکس نه ځکه دا د سټیبلر کې رانه شي موږ سره سټیبلر کې ځکه بیا نه لوستل کیږي نو همدې هدف لپاره تاسو څه کوئ دلته میرر انډنټ اخلئ انساید او آوټساید کوئ داسې وپوهېدلی اوس زه غواړم چې نه دا د خط صفر وي آوټساید نه زه غواړم نو آوټساید طرف نه به دا خالیګاه لږ زیات شي 1 انچ په اندازه باندې نو ګورئ آوټساید طرف نه دا ځای همداسې خالي شو صحیح شو دې ته میرر انډنټ ویل کېږي کله کېږي چې دلته ټیک مارک واچوئ بیا دا پوزیشن داسې هغه کوي او تاسو سره نارمل پیج کې داسې نه معلومیږي دا نارمل پیج کې د دې افیکټ نه وي خو که چیرې ویو ته راشئ او مولټیپل پیجز واخلئ بیا به تاسو ته د دې اندازه لګي ګورئ که چیرته زه دا پیج نارمل کړم نارمل کې تاسو سره هماغسې عادي ده خو چې کله تاسو بوکس سټایل کې کاروئ نو هلته کې به تاسو اول ویو ته لاړ شئ مولټیپل پیجز به واخلئ او هغې نه وروسته به دا کمانډ فعاله کړئ بیا انساید آوټساید پوزیشن ورته کولی شئ زیات او کم کړئ ښه دا یو کمانډونه فرست لاین او هنګ لاین چې دي دا میرر لپاره نه دي دا نارمل لپاره دي نارمل ډاکومنټس لپاره دي صحیح شو د دې نه وروسته کې سپیسینګ فاصله ده وګورئ بیفور ټکس دي څومره فاصله وي افټر ټکس دي څومره فاصله وي دا موضوع تاسو مخته ویلم دا وګورئ زه به دا ټول داسې کلیر کړم او ایکوال آر این ډي کوس شروع بند انټر دا مونږ سره ویډیو نه مخته چې کله راځي لکه دا یو پرګراف شو که نه دا پرګراف د پرګراف بره حصه چې کوم د پاس طرف ته دې ته بیفور ویل کېږي او د دې نه وروسته کې دا خالیګاه چې ده دې ته افټر ویلی شي دې ته څه ویلی شي افټر نو بیفور افټر ته چې تاسو کله فاصله ورکوئ پرګرافونو ترمنځ نو همدې حصې نه کولی شئ اوس وګورئ افټر لږه فاصله لري 8 پی ټي پوینټه خو بیفور کې نشته دی زه به دا صفر کړم یو ځل ته نو ګورئ ټول جاین شو یو ځای شو خو زه غواړم چې بیفور لږه فاصله دې راشي ما سره نو ګورئ 12 او داسې دې سیسټم باندې دا مخته ځي یا ورته خپله ولیکئ د لسو په اندازه باندې زه غواړم اوکې کې بس هغه فاصله تاسو سره منځته شي د دغې فاصلې څومره انچو کې ده تقریبا 10 دا 10 داسې نه وي ښه دا 10 داسې نه تقسیموي چې دې ته هم 10 انچه ورکړي دلته هم ورکړي او دلته هم ورکړي په ټولو تقسیموي په ټولو باندې څه کوي تقسیم کړي داسې یو سیسټم کې دلته فاصله راشي
بیا کچیرې پاراګراف ته راشي زه بیفور بیخي نه غواړم صفر کا خو افټر د هر یو پاراګراف لږ لږ فاصله ورکا نو اوس وګوري افټر دواړه سیم ټو سیم خبره ده دواړه څه ده سیم ټو سیم خبره ده اوس وګوري دواړه هم کولی شي افټر دی وي بیفور فاصله راته لږ زیاته که اوس وګورو اوس به څنګه شي مخکې نه هغه پاس حصو ته به فاصله زیاته شي نو پاس حصہ صرف د اول پاراګراف لپاره مهم وي د نورو پاراګرافونو لپاره خو ضروري نه وي که نه نو تاسو هغې لپاره به څه کوئ یو پاراګراف به انتخابوئ چې کوم ستاسو آف طرف ته دی نو دلته کې تاسو بیفور لپاره به څه کوئ فاصله که د دې نورو لپاره غواړئ نو بیا افټر مطلب دا دی دا یو کمانډ چې دی صرف د اول پاراګراف لپاره دا چې دی د نورو کمانډونو لپاره دی فاصله زیاتېږي کمیږي سټنډرډ فاصلې ستاسو په کار وي 1.5 کا سنگل لاینز ماته راکړه خو دې لپاره ټول پاراګراف تاسو داسې انتخاب کړئ او بیا دلته کې راشي اوس زه غواړم سټنډرډ سټایل کې دوی ته فاصلې ورکړم نو کله سنګل شي نو دې سټایل کې به شي تاسو سره که چیرې تاسو سره ډبل شي یا 1.5 لاینز شي 1 پوینټ نو دومره به شي تاسو سره دا فاصلې دي بس تاسو کولی شي دې ته لاین سپیسنګ ویل کېږي دومره دی شي تاسو سره ډبل اټلیست کم نه کم 12 پوینټه دی وي ایگزیکټلی دقیق دی 12 پوینټه وي او مولټیپل 3 انچ په اندازه فاصله ورکړه بیخي به ډېر شي صحیح ده داسې تاسو سره به سوال هم دا وي چې د دې نه خیر مونږ کله ګټه اخلو ضرورت به کله وي چې کله داسې وي کنټرول سی دا پاراګراف داسې کنټرول سی را کاپي کوي کنټرول وي داسې پیسټ کوي لاندې روان یاستئ داسې پسې که نه یو پاراګراف ستاسو سمپل هغه بل پیج ته لاړو دا نور دلته زه غواړم چې دا ټول پاراګراف دې هم د یو پیج کې تاسو سره ځای تر ځای شي همدلته کې دې تاسو سره ځای شي مونږ غواړو صرف یو ورقه پرنټ کړو دوه نه پرنټ کوو ډبل پرنټینګ نه کوو نو اوس دلته کې تاسو اول سنګل واخلئ دا داسې اوکې کوئ هغه به ریسیټ شي د ریسیټ نه وروسته څه طریقه وکئ دلته کې راشي دا فاصله لږ زره داسې کم و زیاته کوئ بیفور یا افټر یا بیخي ورته وي چې بس فاصله ختمه که تاسو سره داسې شي یا کله کله غواړي داسې شوي وي وګورئ ستاسو سره په دې پیج کې دومره لیکل وي او لاندې حصه تاسو سره خالي وي نو کله چې تاسو دا ورقه پرنټوئ داسې آکړ ښکارېږي ښه نه ښکارېږي لاندې حصه خالي راځي نو تاسو وایي چې دا معلومات لږ ډېر معلوم شي دا ورقه بیا ډکه راشي نو د دې لپاره تاسو دا سپیسینګ ورته زیاتوئ څه کوئ سپیسز اولې دومره واخلئ که دا پیج تاسو سره ډکه نه شي نو بیا راشئ ډبل یې واخلئ داسې اوکې کې نو ډبل کې خو زیات شي بیخي نو زه غواړم چې نه اټلیسټ کا اټلیسټ شو دې کې نه کېږي نو تاسو دلته سیټ اپ کوئ بس دې لپاره ښه 1.5 دی او لږې دې ځینم پسې زیات کوو کې نو دا پیج بس تاسو ډک شي خو لږ دا ما سره شپږ دی که نه اتو په اندازه باندې واخلئ بس سیټ اپ تاسو کوئ د خپلې خوښې سیټ اپ دلته کولی شئ لسو په اندازه باندې واخلئ اوکې کې تاسو سره به هغه سیټ شي ښه دې نه وروسته کیسې دي مونږ تاسو سره دې کمانډ باندې خو پوه شئ هغه فاصلې بیخي ختموي فاصلې به نه وي ټپ ته راځم پسې ټیپ تاسو سره د دې ټیپ بټن سیټ اپ دی د ټیپ بټن نارمل چې کوم سایز دی 1.5 سوري 0.5 انچه نیم انچه فاصله ورکوي تاسو ته what the hell is that وګورئ کنټرول ان که چیرې زه دلته کې راشم او equal rnd ډاټ old او یو دوه پاراګراف ماته راکوي انټر ښه وګورئ دې طرف نه چې کله د ټپ بټن پریس کوم څومره فاصله اخلي نیم انچ اوس دا تاسو زیاتولی کمولی هم شئ لاړ به شي پاراګراف ته ټیپ باندې به کلیک وکړئ ټیپ ته به سیټ اپ وکړئ 0.5 زه نه غواړم زه غواړم چې د لیفټ طرف نه چپ طرف نه څه طریقه وکړئ 1 انچ په اندازه باندې فاصله ماته فاصله ورکوه او دا داسې وکړئ دلته کې راشي اوس چې کله ټیپ بټن پریس کوئ 1 انچ فاصله سیټ نه دی سیټ شوی ښه پاراګراف ته به راشي چپ ته او سیټ یې کړئ بیا
1 د کم طرف نه چپ طرف نه او سړی کې راسي اوکے کوي. اوس راشي دلته کله چې دغلته دا مارک شانتی راشي مطلب دا سیټ شو. دا څه شو؟ سیټ شو. بیا پریس کوئ بیا نیم انچ یو ځل ټب لپاره اولین ټب لپاره چې کله تاسو فاصله سیټ کوئ کوم ځینې به سیټ کوئ دې ځینه او هغه نور نارمل به تاسو نیم انچ راځي. نارمل لکه وګورئ د دې پرګراف د اول سنټنس کې 1 انچ فاصله زما پکار ده بیا مې دلته 1 انچ فاصله نو هغه اول کلیک لپاره تاسو سره سیټ شي. څه لپاره؟ اول کلیک لپاره. بیرته کولی شي کلیر هم کوي داسې ټپ د پسې راشي دا 1 انچ مې نه دی پکار بس دا داسې کلیر کړي. اوس داسې هم کولی شي چې د اول کلیک لپاره د 1 انچ فاصله وي دویم کلیک لپاره 2 انچ فاصله سیټ کا او دریم لپاره 3.15 یعنی د صفحې نیمایي په اندازه باندې ما سره فاصله سکا سیټ کا اوکے کا. نو ټیپ اول 1 انچ بیا 2 انچ او بیا 3.15 سی شو داسې. خو دې لپاره رولر خط کش تاسو لازمي وي. ټول غواړي دا کلیر کوي بس داسې دې ځینې کلیر کوي. بس دغه فاصله د سنټر نه دی واخلي. سنټر چې کله تاسو لیکل به هم سنټر کې وي لیکل به هم تاسو کوم ځای کې وي په سنټر کې وي. اوس وګورئ دا لیکل دی ما سره کنه کنټرول ای د کیبورډ نه پریس کې چیرته لاړه سنټر ته. نو سنټر لپاره تاسو فاصله سیټ کوئ 100 انچ 2 انچ او کوم پوزیشن کې سنټر پوزیشن کې سیټ کې داسې اوکے کوي. اوس وګورئ دلته راشئ ټیپ پریس کوئ سنټر طرف ته وګورئ سنټر طرف ته ډایرکټ کومه عمره فاصله واخلي. ها بیا کله ته پرګراف ته راشي ټیپ ته راشي دا ټول کلیر کې داسې همداسې رایټ طرف نه هم کولی شي ستاسو لیکل هغه طرف نه وي راواخلي. ډیسیمل څه کار کوي وګورئ ډیسیمل لپاره زه غواړم د 2 په اندازه یو ټپ سیټ کوم. ډیسیمل اشاریه ته ویل کېږي. څه ته ویل کېږي؟ اشاریه. اوس وګورئ زه نمبر لیکم تاسو خیال دی نمبر لیکم او چې کله دا ډاټ واخلم او ټپ بټن پریس کما لیکل هغه طرف نه شروع شي هغه طرف نه راشي. وپوهېدلې استعمال نه لري خو بس هلته دلته ورکړي بعض ځایونو کې استعمال لري. زه نمبر داسې لیکم که نه کوم طرف نه روان وي لیفت نه رایټ طرف ته او چې کله ټپ بټن پریس کما صحیح ده او بیا یو ډاټ ولیکم ساري وګورئ ډاټ او ټپ بټن پریس کړئ لیکل هغه طرف نه شروع شي. دا ډاټ پکې شرط دی دا شرط دی که تاسو ډاټ ونه لګوئ هغې طرف نه لیکل نه شروع کېږي. صحیح ده. اوس وګورئ د دې مطلب څه دی. دې ځای کې زه د کس لیکم فون نمبر زه د کس داسې فون نمبر لیکم دې ځای نه سټارټ دی خو د بل کس فون نمبر دی د دې ځای نه ما سره سټارټ شي دې حصې نه. نو آخري 100 انچو کې تاسو غواړئ 6 انچو کې غواړئ نو پرګراف ته لاړ شئ اول دا مخکینی ټپ داسې کلیر کړئ بیا داسې وکړئ چې 6 انچو کې ډیسیمل واخله ډیسیمل او د کوم طرف نه رایټ او لیفټ ورته لګوئ که نه لګوئ خپل اټومیټیکلی هغه ډاټ تاسو ته رایټ کوي او دا داسې سیټ کړئ. سیټ نه وروسته اوکې. اوس وګورئ دلته کې که چېرته زه داسې نمبر لیکم مسله نشته دی خو چې کله ډاټ پریس کړم او بیا ټپ بټن پریس کړم 6 ته به لاړ شي او هغه ځای کې چې نمبر لیکم دې خوا ته به راځي او په دې نمبر باندې به تاثیر نه غورځوي دا به هم دې خپل ځای کې داسې پاتې وي. نو بعضې برخو کې دا استعمال لري. ها د دې نه وروسته کې وګورئ بار څه کار کوي. زه وایم چې کله زه دلته داسې لیکل کومه څه کومه لیکل داسې کومه او هغې نه وروسته مې ټپ پریس کې نو دا کرسر نه دی دا د نیمایي ته راشي دغه لیکل د نیمایي ته لاندې راشي دې طرف ته به زه بل کالم واخلم او د دې لیکلو تر منځ لاندې ختم ماته واچوه څه ماته واچوه خط شانتې مو واچوه. اوس وګورئ پرګراف ته راځو ټیپ ته راځو دا ټول داسې کلیر کوي. څه واخلئ دې ځای نه بار واخلئ 100 انچو کې 3.15 د دې صفحې نیمایي څو ده 3.15 ټوله صفحه څومره ده 7 انچه څومره 7 انچه بر دی جګوالی نه برې هایډ وایډ ساري او دا داسې سیټ کړي. ستاسو خیال دی نیمایي کې ما ته څه واچو لاین لیکل کوه که نه داسې ټپ پریس کړه نه پریس کړه ستا مرضي ټپ
لکه ګوري اوس دلته زبردست شانتي سیټینګ وشو دې حصې ته چې کله راځي دې حصې ته نو هغه لاین خو سره شته دی خو که ته انټر کې داسې نو لاندې راتللی شي داسې لاندې لیکل کوي خو اوس که چېرته زه غواړم چې د دې حصې نه اخوا د نور ما سره لیکل وشي ټپ پسې پریس کوي څه پریس کوي ټپ پریس کوي او بیا به دلته چې څومره فاصله مراعات شوي دلته به هم فاصله مراعات شي هغې نه اخوا به لیکل تاسو سره وشي وپوهېدلې کله کله تاسو غواړئ پیج په دوه حصو باندې تقسیم کوئ خو په ترتیب باندې تقسیم شي مابین چې کوم یو ستاسو سره پوزیشن دی هغې کې د لاین واچولی شي دې خوا نه لیکل وکړئ او چې کله دلته راشي ټپ پریس کړئ دلته فاصله دې برابره شي هغه ټیب مطابق فاصله سپیس دې برابر شي او لیکل دې تاسو سره وشي نو دې ته بار ویل کېږي څه ورته ویل کېږي بار سیسټم نه غواړي کلیر کې بس دا پاک شي تاسو سره اوس ټپ پریس کوئ سم نه کېږي تاسو ښه بیا که زه دلته کې ټپ ته راشم لیډرز دي لیډر لارښود وګورئ ټیم لیډر ما دلته ولیکل نیم نه وروسته لیکم فادر نیم دا اگزامپل مې تاسو مختم کړی جاب د جاب نه وروسته فون نمبر او د فون نمبر نه د کسانو دی آی ډیز وي ما سره اوس وګورئ زه به هر ځل ته دلته راځم د کیبورډ نه به شیپ بټن نیسم بیا به منفي علامه نیسم داسې یو لاین به اچوم دا به سخته شي که نه نو ولې یو ځل ټپ پریس نه کوم او داسې یو لاین دې دلته راشي بیا دې کسان دې ځي کې خپل نومونه ولیکي څه دې ولیکي همغه باندې دې نوم ولیکي نو کارډ جوړوئ پیس کارډ جوړوئ آی ډیز جوړوئ هلته کې دا میتود تاسو سره پکارېږي ټپ ته لاړ شي پسې وګورئ ټپ ته ټپ کې څه طریقه وکړئ زه غواړم چې د 2 انچو په اندازه ماته یو لاین راکړي خو دې ډیزاین کې کوم ډیزاین کې دې ډیزاین کې اوس ټپ بټن پریس کوئ دا راغی دلته راشه بیا ټپ بټن پریس کا کله کله دا نه کي هلته سیټ شوی نه وي دایمي نه سیټ شوی بیا راشي سیټ یې کوئ 100 انچو کې موږ ورته ویلي وو 2 او کوم یو سټایل کې دی یو سټایل کې سیټ یې کا اوکې کا ټپ پریس کوئ بیا دلته راشئ بیا مطلب دا بیا دلته دایمي شي ښه دلته وشو ما سره the hell is that داسې بیا دونه شي که نه دا به دې نه زه داسې کلیر کړم ښه او دلته کې به زه ولیکم 2 په اندازه باندې ماته دا لاین دایمي سیټ کا سیټ شو که نه اوکې کې داسې ټپ پریس کوم دلته هم باید پریس شي خو کله کله داسې مسلې دا دایمي کار نه کوي ښه دا ډاکومنټ زما خیال دی موږ سره نه ده سیو زه به دا سیو کړم او براوز ته به لاړ شو ډیسکټاپ کې به سیو کړو هر څه نوم باندې چې وي بس سیو شو ما سره the hell is that اوس وګورئ 2 ته موږ نشان ولګولو راځو پرګراف ته او ټپ ته راځو ټپ کې دې ځای نه ورته 2 انچو په اندازه باندې سیټ ټپ ویلیو سیټ کا دې ډیزاین کې به واخلم کله د یو ډیزاین کې کار کوي کله نه کوي مسله جوړي داسې بیا دلته راشئ نو بار بار خو ونه کوو بیا دلته یو ځل شي چې بیا راشي خو کله کله کار نه کوي ښه کله کله داسې مسلې راتللی شي نو چې سیټ شي سیټ وي تاسو سره مخته هم دا اگزامپل ما تاسو سره کړی و هغه سیټ یو هماغسې تاسو ټپ پریس کوئ دغه ډیزاین تاسو سره راځي ډیزاین یې ورته چینجوئ بس سمپلی بیا تاسو راځئ ټپ ته لکه د هغو نورو ډیزاینو په ځای ماته دا ډیزاین راکړه هغه ډیزاین تاسو سره چې لیکل داسې ټول انتخاب کوئ ټیپ ته راشئ دا یو ډیزاین ماته راکړه هغې ډیزاین ته چینج شي what the hell is that زه بیخي یو بل ډاکومنټ تاسو ته واخلم name post full او همدارنګې like email like photo ښه فایل ته راځم سیو لیکم دلته ورته لیکم چې امپلای کارډ انټر دلته راشي دې حصه کې داسې ودرېږئ پرګراف ته لاړ شئ ټپ ته لاړ شئ د 3 انچو په اندازه باندې ماته داسې یو لاین راکړه اوس سیټ یې که اوکې که داسې ټپ پریس کا دلته هم ټپ پریس کا ښه
نو اوس به دا بار بار سیټ کې کله کله داسې مسلې پکې راشي نو چې بار بار یې زه سیټ کوم ولې داسې کاپي نه کوم کنټرول سی او کنټرول وی نو کاپي کېږي نه دا بدبخته دا مسله پکې شته ده نو مینوالین تاسو جوړولی شي اټومیټیکلی دي ته اټومیټیک سیسټم ویلی شي ښه نو کسان مینوالي دا جوړي کسان څه کوي مینوالي د کیبورډ نه شفټ او نقطه ونیسئ یا داسې ګورئ کنټرول الټ ونیسئ نقطه پریس کوئ داسې وګورئ تیز تیز به مخته لاړ شي د سره دلته راشئ وګورئ داسې منفي شکل کې هم د سره منفي سره شفټ ونیسئ ښه منفي باندې هم تاسو ته کومه پاک کې داسې خو کنټرول الټ او دا نقطه چې وخی درې نقطې مخته ځي څو نقطې درې نقطې لږ تیز جوړ شي د سره او ځینې کسان چې طریقې ځینې یو نقطې نیولې بس داسې روان دي که نه نو هغسې نو تاسو کوشش دا کوئ کمپیوټر کې ستاسو شارکټ یې به زده وي کار به زر کېږي تاسو سره منفي شیپ بټن ونیسه منفي ونیسه داسې مخته ځي یا دا طریقه هم نه غواړئ تاسو ګورئ دې دوو ته یو نښه لګومه داسې مختلفو طریقو باندې دا کېږي دلته کې انډرلاین ته تاسو داسې ټیک انډرلاین باندې کلیک وکړئ او د کیبورډ نه الټ او ټب ونیسئ څه ونیسئ الټ او ټیب بټنه what the hell is that هلته ما سره هغې شارکټ دی کنټرول نه څه ونی کنټرول او ټب ونیسئ ښه وګورئ اسانه طریقه تاسو زه وښیم کنټرول یو چې کله دا یو داسې ټیکما په نښه شوه نو کنټرول ټب بټن پریس کړئ بیا لاندې راشئ دلته هم زه راولمه نو تاسو بیا څه کوئ کنټرول یو او بیا کنټرول ټب بټنه داسې ډرا کوئ بیا لاندې دلته راشئ پسې کنټرول یو کنټرول ټب بټنه پریس کوئ کنټرول یو په دې طریقه باندې هم کېږي مختلفې طریقې دي کنټرول یو کنټرول ټب دې طریقه باندې تاسو سره څه جوړ شي یو لیست شانتې جوړ شي ښه نو دا موږ تاسو سره ټب شو بس دې نه کلیر کړئ نارمل ټب به تاسو سره راشي راځو لاینز برخې ته وګورئ دا سیټ ډیفالټ څه کار کوي دې برخه کې څومره سیټینګ تاسو کړی وي لکه دلته هم لیک داسې دا 18 انچو په اندازه اخیستې وي یس ښه ګورئ دلته کې لکه دا څومره سیټینګ چې تاسو وکړئ دا هم داسې سینټر پوزیشن کې واخیستو دا هم رایټ ټو لیفټ واخیسته او دې کې فرست لاین هنګینګ هم واخیستو دا څومره تغیرات چې تاسو غواړئ دایمي شي تاسو سره کلم چې په ورډ کې لیکل ټایپینګ وغیره کوئ دغه تغیرات د تاسو سره دایمي وي نو سیټ ډیفالټ بټن نه کار واخلئ بیا سیټ ډیفالټ کې دوه خبرې دوه اپشن تاسو درکوي یو دیس ډاکومنټ آنلی تنه د همدې ډاکومنټ لپاره غواړئ یو آل ډاکومنټ د ټولو ډاکومنټو لپاره خو تاسو به ډیفالټ کوئ دا نه ځکه چې تاسو هر یو ډاکومنټ خلاصوئ نوی فایل جوړوئ نوی سیز جوړوئ صحیح ده نو که چیرې تاسو دا ډیفالټ کې تاسو مسله جوړئ تاسو به څه جوړئ مسله راځو لاینز ته window open control keep with next keep line together او page break preview دا څه کار کوي وګورئ که چیرې زه دلته راشم داسې یو پاراګراف ولیکم موضوع مخته تاسو لږ تشریح شوی خو دلته په بله طریقه باندې تاسو سره وشي دا ټول پاراګراف مې داسې کاپي کړه کنټرول سی او لاندې کنټرول وی پیسټ تاسو لیکل کوئ خو لیکلو کې صرف دومره حصه دلته راشي وګورئ دې بل پیج ته راشي هغه څه حصه مې چې ټیپا کړه ډایرکټ بیرته دلته کې تاسو سره راغله لکه دومره حصه تاسو سره دې پیج ته راغلی دلته لیکلو کې لږ داسې پسې ځئ دا یو لاین اوس وګورئ هغه یو لاین کې صرف 3 کرکټره چې اضافه شي هغه لاړ شي بل پیج ته ستاسو خیال دی نو تاسو وایئ چې کم نه کم دغه 3 کرکټر چې دي دا خو جدا پیج کې ما ته مه راوله هماغه مخکینی پیج کې هغې سره یو ځای که زه غواړم چې یو ورقه پرنټ کړم دوه ورقې نه پرنټوم یو مخ پرنټ کړم دوه مخه نه پرنټوم نو مطلب دا دی دغه 3 حروف چې دي دا ویډیو شو یا اورپن شو څه مطلب ویډیو څه ته ویل کېږي ان انګلیش ویډیو کونډه اوکې اورپن یتیم هغه حصه یتیم پاتې شو هلته جدا شو که نه زه نه غواړم هغه دلته ما ته را یوځای که زه اول دې نه ټیک مارک ایسته کومه
وی دومره حصه نور دلته گنجایش شته دی د دې نه اضافي نشته نو هغه څه پرګراف دې نه بیل کې او بری بیرته ویوړو زه غواړم چې نه کیف ویټنکس نور هم سره رانږدې که نور امکانات مې وی نه کېږي تاسو سره دغه یو څو حروف چې دي دا تاسو سره نه کېږي خو زه وایم چې نه ویډیو اور پن نم ټیک مارک سکا کیپ لاین ټوګیټر بیخي سره رانږدې کا هغه پسې لاندې راوستو سیدا نو دوه میتود دي دلته یا خدا سے وکړه چې دلته څومره امکانات یا هغه پسې پاس وي سه ویډیو اور پن ټیک مارک سکا هغه پاس وي سي یا دا سے وکړه چې خیر هغه یو پرګراف هم لاندې پسې راښکته کا نو کیپ لاین ټوګیټر کا دا سره راښکته شي نو داسې طریقه صحیح ده ځکه که په هغه یو صفحه کې صرف دغه درې حروف راشي تاسو به هغې نه مطلب واخلئ یا څوک به مطلب واخلي نه نو ښه دا ده چې هغې پسې پاس حصه راښکته شي خو که چیرې دلته مکمل داسې یو ورډس وي یو کلمه وي داسې نو بیا خو دې نه موږ کلمه هدف اخیستلی شي که نه داسې نو بیا خیر دا که دلته استنام وي څه مسله نشته دی نو دا یو حصه یتیمه حصه ده صحیح ده نو دا تاسو کولی شئ یو ځای کې یا جدا یې کوي وګورئ دلته څه نور کمانډز دي پیج بریک بیفور څه مطلب تاسو دې پرګراف سره د دې پرګراف نه لاندې وګورئ دې پرګراف نه لاندې دا ماته لاندې صفحې ته جدا ویسه لاندې صفحې ته ویسه دا حصه ټوله پسې لاندې راوړه دا چې کومه ما انتخاب کړي دا لاندې طرف ته بل پیج ته ویسه نو بل پیج ته چې کله تاسو وړئ کیف څه وکړئ پیج بریک پریویو پیج بریک بیفور واخلئ اوکې کې هغه پسې لاندې راوړه هغه بل پیج ته ویوړه ستاسو خیال دی نه بیرته پاس ویسه نو څه طریقه وکئ د پیج بریک نه ټیک مارک ایسته کوئ داسې او کیف ویټنکس یې کا اوکې که بیرته به پاس لاړ شي نو داسې کمانډونه دي ښه لږ زره ټیکنیکل دي تاسو بیا ویډیو ورته وګورئ انشاءالله پوه به شئ ډېر خاص جدي ضرورت نه وي دي ته خو کله کله تاسو کولی شئ د دې کنټرولینګ تاسو مخته مې ویلې کوم ځای نه پرګراف حصې نه تاسو ویلې کنټرول ای ټول سلیکټ کړئ پرګراف ته راشئ او انډینشن برخه ته راشئ دا اته دي شپږ کړئ نو اوس ټول څومره پرګراف خو تاسو رالته دا اسانه طریقه ده هغه لږ ځله بس داسې ډیفیکټ داسې کمانډ دې راغلی نو تاسو زه کمانډ پرېښودی نه شم ښه سپریس لاین نمبر او ډونټ هایپنیټ څه کار کوي وګورئ تاسو وی چې دا څومره لاینز ما سره دلته راغلي د دې اوس ما سره پته نه لګېږي چې څو لاین دي خو زه به د هر یو لاین د هر یو سنټنس سر ته نمبر ولګوم او چې نمبر زه ولګوم ما ته به پته ولګېږي چې تاسو دلته څو لاینه خط لیکل شوی نو چې کله تاسو لاین نمبر لګوئ لی آوټ ته به لاړ شئ پسې چېرته لی آوټ ته او بیا به لاین نمبر ته راشئ کنټینیوز باندې به کلیک وکړئ څه باندې کنټینیوز نو تاسو ته وایي چې 40 لاینه لیکل ستاسو شوي دي بغیر له دې نه دا ایسته کوئ داسې اوس وګورئ یو موضوع تاسو لیکئ هغې کې د لاین نمبر ضرورت وي خو دغه حصه کې مثلا دې پرګراف ته زه نه غواړم چې لاین نمبر دې راشي دې پرګراف ته د لاین نمبر را نه شي تاسو پرګراف ته پسې لاړ شئ او سپریس د دې نه لاین نمبر ختم شو دې کمانډ باندې وپوهېدلې سیمپل شانتي کمانډ دی ډون هایپنیټ څه کار کوي اول راشئ دا لاین نمبر به موږ تاسو لی آوټ ټب نه ختم کړو لی آوټ ټب کې به تاسو لاین نمبر هلته تفصیل سره لولئ ښه ټول به دا داسې انتخاب کوو او تاسو به دلته همدې لی آوټ ته راشئ هایپنیټ باندې به کلیک وکړئ څه باندې اټومیټیک هایپنیټ ګورئ چې کله زه هایپنیټ باندې کلیک کوم ستاسو په دې پرګراف کې ما سره څه چینجز راځي ښه دقیق وګورئ څه چینجز راغلي تاسو څه چینجز ښکارېږي نه ښکاري هایپنیټ څه ته ویل کېږي وګورئ تاسو سره دا په انګلیش کې یو قاعده وي لکه دلته ما دا کن نه وروسته ولیکل چې افغانستان څه مې ولیکل افغانستان اوس د دې افغانستان یو څو حروف خو دې ځای کې هم ځایدلی شي تاسو سره خو چې کله که ستاسو خیال یې زه دا هایپنیټ کړم هله به دا کار تاسو سره وشي وګورئ داسې که چېرته زه داسې طریقه وکړم چې دا افغانستان پاس طرف ته راولم نو پاس لاین ته چې راولم کوم بټن سره ما سره راځي بک سپیس سره خو چې کله زه د افغانستان لیکل پاس طرف ته راشم هغه کن پسې لاندې راشي نو مسله شوه که نه نو دې مسلې حل لپاره به دا تاسو هایپنیټ کوئ څه به کوئ هایپنیټ به یې کوئ مطلب دلته چې څومره ګنجایش وي هغه دلته پرېږده نور لاندې راوله
دغه مارک ته هایپنیشن مارک ویل کېږي. دې ته څه ویلی شي؟ هایپنیشن مارک ویل شي. کتابونو بوکس کې اوسه کې تاسو به کتلی وي یا اکثره د پیج په آخر کې دا تاسو سره راځي. لکه دا زه داسې انتخاب کوم کنټرول سی او دلته راشم کنټرول وي داسې پیسټ کوم. ګورې دلته هایپنیشن ما سره راغی. مطلب د دې لیکلو څه حصه پاس ته او څه حصه یې لاندې ده. نو ګوري هایپنیشن زه بیخي نه غواړم، ما سره د کلم پرګراف کې هایپنیشن ونه شي نو ډون هایپنیټ کې اوکې کې تاسو سره هایپنیشن ختم شو. هایپنیشن به دې نه وروسته که چېرې تاسو سره په لیاوټ کې دلته ټیک مارک هم وي نو تاسو سره به نه راځي، تاسو سره به نه راځي. لکه دا رولس ماته بند کړه، دا قانون ماته بند کړه. د دې وروسته پرګراف ته که چېرې تاسو راشئ تاسو سره دی ټیکس وارپ څه کار کوي وګورئ. equal R&D کوس شروع کوس بند انټر زه به راشم انسرټ ته او بیا به چېرته راشم د دې حصې نه به ټیکس باکس راواخلم. څه به راواخلم؟ ټیکس باکس. پې اټینشن خبرې نه بلال وګورئ دلته دې حصه کې زه غواړم چې څه پرګراف جدا یو موضوع دلته بیله ولیکم خو هغه داخل د ټیکس باکس کې لیکم. دې ته څه ویلی شي؟ ټیکس باکس ویلی شي. نو لیکم چې ایکوال R&D قوس شروع یو څلور پرګراف ماته راکړه او انټر کړي. صحیح شو؟ خو کله چې ما دا ټیکس باکس دلته راوستو دې حصه کې که ما سره وي که دې حصه کې وي که دې حصه کې وي هغه لاندې لیکل د هغې ورک شي نه وي تاسو سره نه معلومیږي. هغه لاندې حصه تاسو سره نه معلومیږي. نو څه طریقه کوو چې هغه حصه دلته معلومه کوي. د حصې د معلومولو لپاره اول شپ ته به راشئ نو فیل به واخلئ، بیا به راشئ آوټلاین ته نو آوټلاین به واخلئ او بیا به ټیکس وارپ ته راشئ. ټیکس وارپ کې به سکور واخلئ یا به ټایټ واخلئ. نو دغلته چې دا پرګراف دی دلته تقسیم کې دې طرف ته راوستو او زموږ د ټیکس باکس کې چې دا څومره حصې پورې لیکل شوي دي هغه لیکل هم تاسو سره څه شي معلوم شي. داسې دا نور به ترې پاک کړو لږه حصه به پرېږدو. د اوس ټیکس باکس کې لاندې نور لیکل هم شوي دي. وګورئ د پرګراف کې دغه څو کمانډونه چې اوس زه تاسو کوم دې ته ټریکي کمانډس ویلی شي. د ټریک مطابق تاسو مخته وړی شئ که نه یې نشئ وړلی. نو ګورئ اوس مونږ دا وکړه. د دې نه وروسته کې که چېرته زه پرګراف ته راشم ما سره به څه رافعال شوی وي؟ ټیکس وارفنګ. دا مخکې څه و؟ بند و، غیر فعاله و، کار یې نه کولو. وګورئ که چېرې زه دا پرګراف داسې دلته بغیر د ټیکس باکس نه انتخابوم نو آیا ټیکس وارپ ما سره کار کوي؟ نه. خو کله چې ما سره ټیکس باکس دلته کې راغی او دې حصې ته زه راغلم دا خپل کمانډ لري. اول لازم آل ته آل څه کار کوي؟ وګورئ هغه لیکلې پسې داسې رانږدې کړه. دلته فاصله وه که نه خو داخل د ټیکس باکس کې فاصله وه. دا ټیکس باکس دی که نه دې کې دا خالي ځای ماته ډک که څه وکړه ډک که. نو ګورئ پرنټ کې دا شیان ډېر زیات رول لري چې تاسو یو څه پرنټ کوئ. اخبار پرنټوئ مثلا پرنټینګ پریس سره بله ورځ کار کوي او هسې ته ځي تاسو اخبار بل څه لیکئ. تاسو چې پرنټ شي یو څه بیا درته کس پوښتنه کوي چې دا ځای ولې خالي راغلی؟ دلته خو څه باید راغلی وي که نه خالي آکړ ښکارېږي، خراب ښکارېږي، ډیزاین له نګانه ښه نه ښکارېږي. بل وګورئ که چېرې زه دا ټیکس داسې انتخابوم داسې وګورئ ټول سلیکټ کوم سایز ورته غټوم داسې. نو چې کله زه د دې سایز غټوم د دې شاوخوا ته چې هغه ټیکس دی هغې باندې څه افیکټ نه اچوي، څه افیکټ نه اچوي، هغه هماغسې خپل حالت کې پاتې وي. صحیح ده؟ نه داسې زه نه غواړم. څه طریقه وکړئ دلته راشئ فرس انلس لاین ورته انتخاب کې وکړئ. اوس وګورئ هغه فرس او لس لاین ورته لږ رانږدې کړئ او چې کله زه دا داسې غټوم هغه لاین هم پسې خپله اټومیټیکلی لاندې لاړ شي او چې کله پاس طرف ته راولم پاس طرف ته ما سره راشي. وپوهېدلئ؟ ښه بیا که چېرته کې زه دا ټول داسې انتخاب کوم او راشم پرګراف برخې ته زه غواړم چې فرست لاین چې کله د دې ټیکس باکس داخل کې ټیکس سایز غټیږي او وړوکی کېږي نورو حصو کې داسې فرق نه راځي خو د هغه اول لاین دې ورسره لږ زره چینج شي. نو اول لاین کې به تاسو سره چینجز راشي خو دا هر امکان ولري چې ستاسو ټیکس باکس دلته د اول لاین مطابق موجود وي داسې. نو کنټرول یې که چېرې انتخاب کړئ داسې پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ اول لاین کې اوس چینجز راځي نورو لاینونو کې څه چینجز نه راځي.
هغه سره خپل ځان اډجسټ کی لست لاین اخري لاین اډجسټ کوا ټیکس فور کوډ کې هغه اخري لاین پس خپل ځان را اډجسټ کی بر راشي خپل اتوماتیکلی څه شي پاس راشي اډجسټ شي دا موږ تاسو سره پاراګراف برخوا صحیح شو دا موږ تاسو سره د پاراګراف موضوع شو